بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات مې ومنئ، هیله منم چې ښه اوسئ. ما د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو په مرکزي روغتون کې خپله شمېره ورکړې چې هر کله کوم بېوسه ناروغه پیدا کېږي چې وسې نه کېږي د دوا یا هم بېکسه دي، ما ته زنګ ووایي. هماغه چې نن دغه ماشومک ته رالم، دا ماشوم د 8000 روپو په خاطر د مرګ او ژوند سره لاس و ګرېوان و. زه د ننګرهار په هغه چارواکو او هغه خلک چې هغه صرف د یو ورځې د موټر تیل د 8000 روپو نه ډېر وي، هغوی باندې غږ کوم چې خیر دی، کله کله دغسې شفاخانو ته راځئ، دغسې بېوسه که یو ورځ په موټر کې ونه ګرځېدی څه کېږي، که یو ورځ ستا ته ایرکنډیشن چالان نه و څه کېږي. خو د یوې مورکۍ ته د هغې د زړه ټوټه دغلته د مرګ او ژوند سره لاس و ګرېوان ده. زه لاړم باید دا به ډېر قیمتي شی وي، خو دغه یې واکسین دی، دغه یې نقصه وه 2200 روپو باندې دغه مورکۍ دغلته یې سهار نه تر ماښامه په دې ښار کې په دې شفاخانه کې ټولو باندې غږونه کړي وو چې موږ سره مرسته وکړئ، اما هېچا مرسته نه وه کړې. بالاخره چې زه راغلم، زه یې د دې د مورکۍ هغه ټولې دعاګانې هغه ملګرو ته د خپل له خوا نه ورته وړاندې کوم چې دغسې هېوادوالو سره مرسته کړي، د دغسې هېوادوالو لپاره موږ ته هم د خدمت موقع ورکړي او خپل هم دغسې بېوسو په درد باندې دوا کېږي. دغه د دې ورورک واکسین دی، ډاکټر صاحب به یې ورته تېر کړي. نو خدای دې وکړي چې دا ورورک ډېر زر جوړ شي. موږ ته نه ځو، بس یوازې هغه خپلې دعاګانې ورته پرېږدو، دغه واکسین ورته پرېږدو چې خدای دې دغه زموږ ورورک په خیر او خوشحالۍ جوړ کړي.